دا مخامخ چخکاری سخ والی گلان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا سیزالی گیلا کستوری دا اسمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا مخامخ چخکاری سخ والی گلان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا سیزالی گیلا کستوری دا اسمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی حافظ نهاد سخ والی اخکاری 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 ورطا ملگارو کاتارو نارا روان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا مخامخ چخکاری سخ والی گلان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا سیزالی گیلا کستوری دا اسمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی حافظ ذاکر پگڑای پسار کڑا 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 ور باندې ناس کوي خوشاله ټول خپلوان دي دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا مخامخ چخکاری سخ والی گلان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا سیزالی گیلا کستوری دا اسمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی معصومی نازی قرآن یاد کڑو 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 رب العزت نن پورا کڑائی ارمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا مخامخ چخکاری سخ والی گلان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا سیزالی گیلا کستوری دا اسمان دی دا حافظان دا سپین قرآن دی دا حافظان دا سپین قرآن دی نسیم مولا نن پری نزیگا
نصاب را وړي ورته سره او سپین ګلان دي دا حافظان د سپین قرآن دي دا حافظان د سپین قرآن دي دا مخامخ چې ښکاري خپلې ګلان دي دا حافظان د سپین قرآن دي داسې ځلېږي لکه ستوري د اسمان دي دا حافظان د سپین قرآن دي دا حافظان د سپین قرآن دي د دې ښکلي نظم فرمایش کړی ډېر محترم نصاب فلنځی نسیم الله شنې خوڼوال اواز و د ډېر محترم مخلص دا وړ وسه دا حافظان د سپین قرآن